په قرآن کریم باندې قسم کول کفاره غواړي او که نه. زموږ فقهای کرام رحمهم الله وایي څونکې دا عرف کې خلک قسم شماري نو قسم دی کفاره لازمي کفاره بیا ادا کوي. بازار کې غنم رانیول او ګرانۍ ته پټول څنګه دي؟ دا دوه قسمه دي. که دا رقم وي چې ستا دا رانیول او پټول دا پر بازار اثر نه کوي، ستا یو کوچنی دوکان دی ورور یو 50 کیلو غنم پکې پراته دي په دې باندې کابل نه خرابېږي نه دغه کېږي بیا پروا نه لري. او که دا رقم وي چې تی هم کوې زه هم کوم ټوله یې کوي او یا دا یې چې ته دومره لوی تجار یې چې ته دا شیان کښېږدې پټ یې کړې د ټوله بازار قیمت ته تاوان رسېږي، قیمتونه ګډوډ کېږي، بیا دې ته احتکار وایي. حدیث شریف کې پر دې باندې لعنت ویل سوی دا سړی ملعون دی چې دا کار کوي، د الله پاک لعنت دی. محترم مولوي صاحب د شنو درختو او باردار درختو پرې کول او قطع کول ګناه لري که یا ګناه نه لري؟ خو ستا شی دی، ستا ملکیت دی، ستا درخته ده، په دې ځای باندې درخته نه پرېږدم درخته ایسته کوم، په دې کوم مشکل نشته. خو ښه نه ده په طبي لحاظ ښه نه ده ځکه درخته چې ده دا د تنفسو د هوا پاکۍ لپاره د هوا په تبدیل کې دا ډېر اثرات لري. په نور دنیا کې پر دې شیانو باندې ډېر لوی لوی جرماني دي. په نوره دنیا او نورو ملکو ته چې ولاړ سې څوک یو درخته پرې کړي یا ایسته کړي ډېره غټه جرمانه ده پر موږ په وطنو کې. الله پاک موږ ته شنې شنې مځکې راکړي دي، شنه شنه درختې یې راکړي دي، خو موږ د دې شیانو قدر نه کوو. بس بیا نو چې یو وخت بیا د دې په تاوان باندې بیا پوهېږو او دا تاوان بیا جبیره کولی هم سړی نه شي.